د عمران خان د تښتېدو مخه ونیول شوه. عمران خان څنګه تښتېده او د طیارې مخه یې چا ونیوله؟ د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له پاکستانه د تښتېدو مخه ونیول شوه او پرې نه ښودل شو چې له پاکستان څخه بهر لاړ شي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان پخوانی میرمن ریحام خان په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې سلیکټډ عمران خان د هیواد نه د تښتېدلو مخه ونیول شوه. هغه همدا راز پوښتنه کوي چې د عمران خان د الوتکې مخه چا او ولې ونیوله، او دا چې عمران خان ولې له پاکستانه د تښتېدلو هڅه کوله. په پاکستان کې اپوزیسیون او د عمران خان ضد کسان هغه ته د سلیکټډ کلمه کاروي، یا معنا دا چې په ټاکنو کې بریا نه و خپله کړې بلکې د بل چا له لوري په زور راوستل شوی او د لومړي وزیر په څوکۍ کېنول شوی دی. ریحام خان چې په عمران خان سخت او توندې نیوکې کوي په خپل ټویټر په یو ټویټ کې لیکلي د سلیکټډ د تښتېدو مخه ونیول شوه. د سلیکټډ الوتکه چا ولې ودروله؟ آیا سلیکټډ له هیواده د تښتېدو هڅه کې و؟ د ریحام خان د همدغه ټویټر په تړاو بیا ځینو نورو کسانو هم ټویټونه کړي چې ځینو پکې لیکلي دي چې د عمران خان نوم دی په ICL هغه لیست چې څوک نشي کولی له پاکستان بهر لاړ شي لیست کې واچوي ترڅو له هیواده ونه تښتي او د هر څه حساب ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان د حکومت را نسکورولو لپاره پرون له کراچۍ د اسلام آباد پر لور له خپلې قافلې سره په احتجاج روان شوی دی. د نوموړي دغه احتجاج ملاتړ د اپوزیسیون ټولو ګوندونو کړی دی او هغوی ورته ویلي دي چې په دغه احتجاج کې به ورسره یو ځای وي. همدا راز پرون مولانا فضل الرحمن د خپلې قافلې خلکو ته ویلي دي چې دوی به په اسلام آباد کې تر هغه احتجاج کوي ترڅو یې د عمران خان حکومت له منځه نه وي وړی.